په قبر کې چې کله ملک الموت در تراله د جماعتونو د پاټو لیډران به درته قبرونو کې نه راځي. زه ټول منم، ټول خپل مشران منم، ټول کلمه گو مسلمان رونه منم. زه اختلاف، افتراق، انتشار توڑ نه پیدا کوم. زویم چې څوک چا سره مینه کوي ښه کوي، څوک چا سره محبت کوي ښه کوي، څوک چا پسې چلیږي ښه چلیږي، څوک چا دپاره څه کوي ښه کوي چې کوي دی، څوک په چا باندې ځان قربانوي ښه کوي چې قربانوي. خو د ځان قربانولو یو کس پسې تلو د یو لیډر منلو دا مطلب نه دی چې تو د خپل رور ګیرې ته لاس اچوه، تو د خپل رور عزت ته لاس اچوه، تو د خپل رور غیبت کوه، تو د خپل رور مور او خور یادوه، تو په خپل رور او مور په خپل رور باندې ګزارونه کوه. د اختلاف دا معنی نه ده، د جدایۍ دا معنی نه ده، د جدا قائد منلو دا معنی نه ده، بلکې مونږ کو هر چا سره یو خو مونږ به د یو بل احترام کوو انشاءالله، د یو بل احترام به کوو انشاءالله. دا موضوع زما عزیزانو سره ډېره لرې لاړه، خو کچھ سیاسی او دنیاوی جماعتونه دي او یا کوم مذهبي جماعتونه دي. مذهبي جماعتونه هر څونه دي، د چا جماعت سره تعلق، د چا مدرسې سره تعلق، د چا خانقاه سره تعلق، د چا تبلیغ سره تعلق، د چا جهاد سره تعلق، ټول به خپل رونه منو کنه انشاءالله تعالی. تبلیغ، جهاد، مدرسه، جماعت، خانقاه د دې دپاره نه دی چې هغه به د جنت په بلې دروازې ځي، هغه به د جنت په بلې دروازې ځي، هغه به د جنت په بلې دروازې ځي، بلکې دا ټولې شعبې کم چې په مدرسو کې ناستي، کم چې په جماعتونو کې ناستي، کم چې په خانقاګانو کې ناستي، کم چې د تبلیغ په مرکزونو کې ناستي، ته چا چې نسبت جهاد سره دی او مجاهدینو سره دی، دا ټول به انشاءالله الله به بخي او دا ټول به جنت ته په یو دروازه باندې داخليږي انشاءالله. دا د دې دپاره نه دي چې تبلیغ والا به په دې لاره جنت ته داخليږي او چا چې جهاد کړي هغه به په دې لاره داخليږي، چا چې خانقاه نیولي هغه به په دې لاره داخليږي. لہذا یاد وساته کو چا سیاسی پارټو سره تعلق دی، کو چا مذهبي جماعتونو سره تعلق دی، د مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه شهادت مونږ له دا پیغام را کوي، داغه جدائی مونږ له دا پیغام را کوي، داغه مرګ مونږ له دا پیغام را کوي، داغه سانحه ارتحال مونږ له دا پیغام را کوي. ای ځوانانو مسلمانانو عزم وکړئ، یو بل سره به مینه ساتو، یو بل سره به محبت لرو، یو بل سره به اتحاد و اتفاق پیدا کو، جوڑ با پیدا کو، توڑ با نہ پیدا کو انشاءاللہ. جوڑ با ساتو کنے انشاءاللہ تعالی. اولنی صفت زړه صفا سنگ چې د صحابه او صفا، دا د مفتی سردار علی حقانی شهید رحمت الله علیه غټ صفت، دا مونږ په ځان کې راولو. دې ته تیار یا عزیزانو؟ عزم کوي د الله په کور کې، د الله په کور کې لاس اوچت کې د چا چې کوم سیاسو پارټو سره تعلق دی یا مذهبي جماعتونو سره تعلق دی، عزم وکړئ د یو بل بد نه بیانو انشاءالله، د یو بل لارې به نه کنو انشاءالله، یو بل بسې به کنځلې نه کوو انشاءالله. تا ته څه پته ده چا مور او خور ته کنځلې کول؟ تا ته څه پته ده د دې څونه وبال دی، څونه عذاب دی؟ تو د خپل لیډر دپاره زما رور ته کنځلې کوې، والله لازم کو په قبر کې د دا لیډر د فرښتو نه بچ کو بچ کولې بیا د کولې نو هغې جدا خبره وه. لہذا اتحاد به پیدا کو، اتفاق به پیدا کو، مینه محبت به پیدا کو، نفرتونه به ختمو انشاءالله. او دویم اصول